چې د سیستم باندې خو ډېر له پخوا نقد و، یعنې اول د دیني زده کړو د ښوونو په دې ټول سیستم باندې سید جمال الدین افغان تفصیلي نقد پې کړی دی، تفصیلي مقالې پې موجودې دي. اقبال د دې سیستم ډېر قوي کریټیک و، د دې ټول سیستم. تر دې مخکې شاه ولی الله دهلوي یوه اندازه دغه سیستم چلنج کړ، خو البته خپله هم د هغې سیستم برخه و. او له هغه وخته دا بحث په دې باندې د دې د کارایۍ په اعتبار باندې ډېر زیات انتقاد موجود دی چې ولې یو سړی ټول عمر په نحوه کې تیر کړي، په صرفو کې تیر کړي، او په آخر کې یوه جمله د عربي ژبې نه لیکلی سي نه لوستلی سي. یعنې دغه زموږ ستاسې ملایان چې دي دوی شل ډېر کاله په هغه کې تېروي، په عربي فنونو کې تېروي، د ژبې په فنونو کې. بله ورځ راولي صاحبه د شیخ حسن جان په حلقه کې د درس په حلقه کې د احادیثو په دوره کې تر ټولو ښه شاګرد ټاپ شاګرد هغه و، او د ده څنګ ته به ناست و، ډېر به نازولی و چې هغه به بخاري شریف له مخې لوستی سوی. یعنې دا دومره غټ کار دی په طالبانو کې چې سړی له مخې په صحیح شکل ولوستلی سي چې دا بیخي لوی لاسته راوړنه ده. او حال دا چې دا خو ډېره عادي باید وایي، ځکه د تا خو سړی شل کاله څه کوي چې 3 کاله سړی په یو شي باندې صحیح فوکس وکړي، او په همدغه عربي ګرامر باندې په نوي نصاب کې په نویو کتابونو صحیح فوکس پې باندې وکړي. سړی په 2-3 کاله کې باید د دې ورډ سي چې لږ تر لږه عبارت ډېر ټایټ فلوینټ ولوستلی سي او فلوینټ خبرې پې وکړی سي. زما د سید جمال الدین افغان یوه مقاله په یاد د هغې د هغه په باره کې لیکلي چې دا کومه برخه چې په هغه وخت کې خو هم دوی د منطق او د کلام علم هم دغه کوو تدریسوو، نو د هغې اصلي هدف خو باید دا وایي چې یعنې ساینس ورسره پرمختګ کړی وای، انساني منطق ورسره مخکې تللی وای. نو دی وایي دا سړی له سال بېګا تر ساره د منطقو کوم کتاب یاد کړی وای، دې ته ناست دي او مخ ته څراغ ورته لګېږي، او په دغه کتاب باندې وایي ویښتان سپین کړل، خو دی تر اوسه په دې مخ ته ډیوه کې ده فکر نه ده کړی دا مخکې ډیوه چې ما ته لګېږي دا ولې لګېږي، دا اور او دا رڼا څه رقم رامنځته کېږي ځینې، او دا اور ولې رامنځته کېږي. خلاصه په دې باندې ده تر اوسه فکر نه دی کړی. البته دا مقاله ما ډېره پخوا لوستې وه، هغه الفاظ یې ما ته دقیق نه دي یاد. هدف مې دا دی چې له هغه وخته دا نقد موجود و. زه خپله په دې باور یم چې انګریزانو دا مدرسه د یو پلاټفارم په توګه وساتله، د دې لپاره یې وساتله چې مدیریت سي، ځکه هر شی چې له پلاټفارمه د باندې سي د هغه مدیریت مشکله کېږي. او که ته غواړې چې یو شی تر مدیریت لاندې، پاکستان هم دا کار کوي، د وفاق المدارس چوکاټ یې ورته جوړ کړی ده، او د مدرسو چوکاټونه ورته جوړ کړي، او په دې کې وروسته خو یې حتی دا وکړل چې په هره مدرسه کې یو متقاعد جنرال ناست و، د هغې ورچوال دغه سرپرستي په اصطلاح اګوس مدیر یې چې و همغه جنرال و، هغه به کوله. نو دغه له لارې دوی سیاسي مدیریت کوي د دې ملایانو. یو ډول یې له ټولنې دوی راټول کړي دي، د دوی زهر یې په دغه خپله په دغه مدرسه کې خنثی کړي دي. اول ته دوی دې ته مثلا په فرقوي مسایلو باندې ډېر زیات بوخ ساتلی دي. هره مدرسه چې د یو بلې مدرسې د مکتب فکر خلاف ده. دا مثلا په حنفیانو کې دننه مثلا دا صیفیان دي، دا دیوبندیان دي، دا صیفیان چې دي دا بیا د هغو په مقابل کې مناظرې کوي، دا د دې په مقابل کې مناظرې کوي، بیا هلته اهل حدیث ورته ناست دي، هغه بیا د دوی په مقابل کې وروره د شاګردانو طالبانو ذهن ورجوړوي، بیا هلته د پنجپیر ډله ده صاحب د هغو بیا ځان ته مذهب ده، هغه بیا ځان ته استدلال کوي، بیا د دوی ډېرې سخت داسې مناظرې چې ډېرې تاوتریخوالې ډکې مناظرې یو بل ته ښکنځلې پکې کوي، یو بل چې شعرونه وایي. په دې شکل باندې د دوی دا انرژي په خپلو کې سره خنثی کړې هم ده، او بل دا ده چې دوی ته یې د کنټرول یوه لاره ورجوړه ده. نو زه فکر کوم چې دوی هلته دا شی شعوري ساتلی دی. او په د وروستیو کې د افغان جهاد لره شروع کېدو راوروسته، البته جهاد یې بولئ که هر شی بولئ، بیا هغه پخوانی حالت هم پرې ودرېدو. پخوا خو دومره و چې دوی په خپله هم دا خبره کوي چې دغه لنډمهالې فارغان چې و دغه چې اوس فراغت ورکوي چې په 2-3 کاله کې ورور غټ مولوي درته راوباسي. دا پخوا په همدې مدرسه کې هم نه و چې سړی به په علم پسې تو ډېر وخت به یې لګاوه او ډېر تعمق به یې پکې کوو. د هغه د قرآن کریم دغه اوس ډوله ترجمې چې دا اوس یې دوی کوي چې بس ترجمه ده ورته کښېنه ګر تحت لفظي ترجمه یې کوي. دغه د ترجمې دورې حتی پخواني اکثره علما د دې مخالف دي، ځکه دغه شي او دا تحت لفظي د احادیثو تدریس او د مسایلو یو ډول دا د هغه د صرف مفتیان را پیدا کړل چې دا بس
مسله وویني او ذهن ته یو حدیث شریف راسي او درس پې ورخیر کړي، مسله وویني ذهن ته یو آیات شریف راسي او درس پې ورخیر کړي. ټاپه د همغه سرسري علم په بنیاد باندې فتوا ورکول، دغه مفتیان یې را ډېر کړل. علم یې داسې کوس ډېر زیات یې سطحي کو. او بله دغه د مولانا شیراني مقاله به بکنه مصاحبه به حتما تاسې مدرسو په اړه باندې لوستي چې وایي په مدرسو کې دا باب الجهاد او د جهاد او جنگ مسایل چې دا بیخي یو چېرته یو څنډې ته جهاد مسایل لوستل کېدل، په هغې کې هم ډېر محدود مسایل و چې هغه به د شهید مسله به وه، د غنیمت مسله به وه، مثلا د جهاد په وخت کې د لمانځه مسله به وه چې لمونځ به څنګه کوي د غذا په وخت کې. نور داسې په سیاسي اړخ باندې په دې مسایلو مدرسه نه ورتله. دغه د ملټرایزیشن دا بیخي یو نوی شی دی په مدرسه کې. په هر صورت موږ خو یې اوس په دې بلا په مبتلا کړي یو. زموږ لپاره غټ مصیبت لکه ننګیال صاحب چې وویل دا ده چې دومره غټه بشري انرژي، سږ کال 7 میلیونه افغانان ماشومان مدرسو ته تللي، دومره غټه بشري انرژي موږ ولې ویسټ کو؟ کله یې لرو، ګنجایش یې کله لرو. په یو هیواد کې چې خلک 6 کلن 7 کلن ماشومانو ته په غاړه کې د سپاندو ټوکرې ورچي او د یو 5 روپو ګټلو لپاره د بازار ته لیږي. په هغه هیواد کې 7 میلیونه ماشومان مدرسې ته لیږل، دا په توره نخودو پسې لیږل، دا داسې دي لکه یو انسان چې اوبو ته غورځار کړي. یعنې دا سړی له دغې مدرسې څه شی کولی شي، څه شی ځینې لاسته راوړی شي. زه خپله یم په دې غرب کې، ته یې بل و بل د موږ تاسې ما خپله 20 کاله په مدرسو کې تېر کړي، نو زما د مدرسې علم والله بالله که یو چېرته هم راپکار کېږي، رښتیا درته وایم، غیر خپل هغه داسې خپل عبادت او دا مسایل دي هغه په 20 کاله تکلیف نه ارزېدل. هغه په 3 میاشتې کې یو کوچني ته ته ورزده کولی شي چې لمونځ څه رقم وکړي، د لمانځه په احکامو سړی څه رقم پوه شي او په دغه نورو ابتدایي مسایلو باندې. نور د مدرسې هغه خوارۍ چې موږ ایستلې دي نه په هېڅ کې هم نه راپکار کېږي. ولا که یو بس چېرته په 100 د 200 د جاب ویب سایټونه دي، تاسې وګورئ که چېرته کوم جاب ویب سایټ د ملا اعلان کړی زموږ ملا پکار ده. دې داسې خو به هیله چې هوم ټیوټر د ماشومانو که چېرته یو چا پکار یې داسې کېدای شي اعلان کړی، لیکن نسته نور د دې لپاره مارکیټ نسته، کار نسته، ورته هېڅ نوعه پروډکټیویټي نه لري. که د یو ملک پوره نسلونه راواخله ته دغه رقم هغه ته واچوه، دریاب ته یې واچوه، دا خو د یو ملک سره ډېره غټه جفا ده. په هر صورت دا هم یو بیل بحث دی. خبره دې وکړه دا د بشري قوې د ضایع کولو. ګوره دا اوس خو بدبختي حاکمه ده د افغانستان چې په کوم وضعیت کې دی، د نفوس د نګاه نه، د ځوانانو د شمیر د نګاه نه چې ځوانان څونه د ینګ جنریشن څومره دی که نه. ولسمشر غني به یو دا خبره کوله، افغانستان په یو ډېر ښه موقعیت کې یو نوه قرار لري. دنیا کې تاسې ګورئ د پاپولیشن ډیکلاین روان ده، صحیح ده. ګلوبلی 1.6 دی که څومره دی چې یعنی یو میرمن 1.6 ماشومان زیږي، صحیح ده. دا د پاپولیشن د ډیکلاین مسله ډېره جدي ده په ډېرو هیوادونو کې. امریکا کې فعلا 1.14 ده، صحیح ده. کوریا چې ټول نه په دنیا کې ټیټ دی هغه 0.7 چې شی دی که نه. یعنی معنا دا ده چې پاپولیشن یا نفوس چې دی د نوو ماشومانو د پیدا کېدو د ریټ چې دی دا دومره کم دی چې ډېر هیوادونه نشي کولی چې جنریشن ریپلیس کړي. یعنی د امریکا خپل جنریشن که ته دی غواړي ریپلیس یې کړي، د ده دپاره 2.1 که څومره دغه پکار دی پاپولیشن او د برت ریټ پکار دی، صحیح ده. اوس د ده برت ریټ چې دی فعلا د 2.1 نه کم دی، 1.14 دی که څومره د ایلن مسک د دوامداره لیکل کوي او دا مسله دغه کوي. ګورئ په ډېرو هیوادونو کې د ماشومانو پیدا کول چې دي یا برت ریټ چې دی انسنټیوایز کړی دی. مثلا په ډېرو هیوادونو کې د چایلډ سپورټ په نامه باندې د مختلفو مسایلو باندې هغه ورکوي، ورسره کومک ورسره کوي چې که د چا ماشوماني تر څو دی دغه وکولی شي دغه د پاپولیشن مسله حل کړي. افغانستان یوازینی هیواد دی، که یوازینی نه بلکې د څو هغه هیوادونو نه دی چې د پاپولیشن د ډیکلاین سره نه دی مخامخ، بلکې فعلا هم پاپولیشن په ښه ګروت کې روان دی، بلکې ډېر ګروت کې دی. اوس په دغسې یو حالت کې که څه هم دا خو په دې هیواد کې په اقتصاد باندې په دې شیانو باندې بوج دی، مثلا دومره ماشومان چې پیدا کېږي او بیرته دا هغه نشي، دا خو یو اوسني حالت کې بوج دی. خو که بل حالت ته وګورې، که د دنیا دا حالت او دلته یو سم حکومت موجود وای که نه، یو هغه حکومت دوام کړی وای او دغه نسل دغه خلک د بشري قوه چې افغانستان لري دا مدیریت شوی وای، نو ته فکر کوه تا به یو نوه د خپلې بشري قوې په مټ باندې دنیا تر څومره نفوذ لاندې راوستی وه. ځکه تا به تر ټولو نه زیاته کارګره قوه درلودله،
ټکنیکلی به دې قوي کړي ول او تا به دا دنیا ته ایکسپورټ کول، ستا د خپل اقتصاد به څومره قوي وای او تا به د دنیا سیاستونه چې دي د خپل وګړو په طریقه باندې چې ته ډېر وګړي لري تا به څنګه مدیریت کولی. صحیح ده. یوازینی شی چې و مدیریت ورته پکار و، یو سم حکومت پکار و. دغه اوس چې د په څه رقم روان کړي دي سره د دې چې باندې هغه ډېر د ډیمانډ ډېر زیات د انسانانو ته او ډېر زیات شدید اړتیا د باظرفیته خلکو ته، مثلا ډاکټر دی، انجینر دی، بل دی ورته ضرورت دی. هیڅ کله به یو امریکایي تا ته ونه وایي چې مثلا یو امریکایي افغان ډاکټر چې هغه په تکړه دی په دغه هغه باندې برابر دی د امریکا خپل یو سیستم د امتحان دی ورکړي په سبا قبلي امریکا ته راځي. ستا په وطن کې موږ ډېر خلک لرو د بیکارۍ نه مړه سوه سړی، خو ډاکټران یې که فرض خو نه دی چې ته دغه کې پسې بندې شي په یو 5-6 کاله خواري دې وکړي، سم درس دې ووایي، لاړ دې شي دنیا کې مختلفو ځایونو کې چې په دا کور کې ډوډۍ نه ورته پیدا کېږي د لږې نه مري، خو نورې نړۍ ته د یو باظرفیته کدرونو په توګه ایکسپورټ کوالټي خلک پیدا کړي. څو ګټې به وکړي؟ یو خو به دا خلک بیرته په کور دننه خلک حمایه کوي، بل کار به تا دا کړي چې تا به یو افغان د دنیا یو بل سیستم ته ننویستی چې هلته به د نفوس پې ډېر کړی انفلوئنس چې شته وایي که نه، هغه څه چې وخته مونږ دغه خبره وکړه د ډیپلوماسۍ خبره وکړه، خو دغه هم یو نوی نفوذ دی چې ته کولی شي کدرونه لیږي نورو ځایونو ته مختلفو لارو نه د خپل وطن نفوذ زیاتی. لکه هندیان چې اوس په امریکا کې څومره نفوذ لري، اوس د بیا یې مشر دغه د هندولاس نه دی که نه، څوک چې راغی کمالا هارس، خو تاسې ټولو لیدله چې څه قیسه وه. همدغسې نور راځه د هندوستان کې انګلستان کې خو یو نفر بیخي لومړی وزیر شو، وجه څه شی ده چې هندوستان هم ډېر نفوذ درلوده، خو هندوستان بیا ایکسپورټ کوالټي خلک هم پیدا کړي. خلک ډېر دې دپاره هم وروزل چې هلته یو طبقه خلک بیا که روزل کېږي د هندوستان نه وځي دوامداره په همدې تلاش کې دي، هغه د هندوستان نه وځي په نورو ځایونو کې په غټو فرمونو کې د دنیا مختلف هېوادونه دوی اداره کوي، بېرته هغه ته پیسې هم ځي، هندوستان ته هم پیسې ځي. د هندوستان دغه وروستی 2020 کال 2001 کال نه وروسته چې دغه مودي څه موده کې راغلی او بلکې د آی ټي زمانه چې کله پیل شوه هندوستان ډېر چټک پرمختګ وکړ نسبتا نورو دغه ته که نه، نورې د هندوستان خو داسې نه و چې فکر وکړي د 2001 نه مخکې خو په خدای که دومره پرمختللی دغه و. اوس ځان ته یو څه وایي، حتی اوس دغه د په دریم اقتصادي قوت باندې د جنجال دی. صحیح ده چې مثلا دی د جاپان نه په مخکې کېدونکی دی، ممکن دی جاپان ریپلیس کړي، دی په یو نوي اقتصادي قوت باندې راپورته شي. نو دا ولې وشو؟ دا ځکه وشو چې د په خپله دغه قوه باندې مدیریت یې سم د انسانانو وکړه. موږ یې لرو، انسانان بیخي ډېر لرو، داسې نه دی زموږ د ضرورت اضافه دی په دې وطن کې که نه، برث ریټ ډېر های دی، خو برعکس په ځای د دې چې موږ ته دا ګټه راوړي د ظرفیتونه یې لوړ سي، موږ ته دا په یو هغه باندې بدل شوي دي، هغه بلای جان چې ورته وایي که نه، برډن باندې بدل شوي دي که نه. ننګیال صاحب په دې بخښنې سره ننګیال صاحب دا اوس په افغانستان کې په مدرسو کې 4.1 میلیون کسان پر زده کړو بوخت دي. دغه 4.1 میلیونه کسان چې سبا را فارغ شي زموږ د ټولنې په اقتصاد کې یا د ټولنې پر اقتصاد به بوج وي، پر ټولنه به بوج وي، او که ټولنې ته به حرکت ورکولی شي، د جامعې ته به حرکت ورکولی شي، او که بوج کېدلی چې څومره بوج نو دا خو واضح بوج دی. اول خو خپله د ډبل تعلیمي سیستم بوج دی که نه. اوس خو ته وګوره دا خو ډېر ساده منطق دی، د دوی 4 څوک راولي تا سره د دې منطق، ته اوس ولې دوه تعلیمي نظام ولې ساتې په دې ملک کې؟ دواړه تعلیمي نظام ستا په لاس کې دي، کوم یو اوس کفري دی کوم یو اسلامي دی، ته دا راته ووایه. یو خو حتما چې ته دواړه ساتې یو ناکاره دی که نه، یو حتما د ستا په خبره دوی به ورته ویلی چې کفري دی. اوس د مکتبونو سیستم کفري دی که د مدرسو کفري دی؟ کوم یو غلط کوم یو دی؟ نو یو غلط دی کوم یو غلط دی، خو هغه له منځه ویسه دا بل پرېږده بیا که نه، خو او هغه جوابګو سیستم رامنځته کړه. هو ما وخت فارمونه یې دې لپاره نه د فارمونه به کمونستانو یې دې لپاره نه جوړول چې بازار ته شیدې او کوچ او بل شی عرضه کړي، دې لپاره به جوړول چې خلک پکې وګماري. نو دوی هم دا اوس خو مدرسې د دې لپاره هم جوړوي چې دغه د خپل قرار صاحب یو بل اندېښنه هم ده پر دې برخه تاسې راته وغږېږئ. دغه 4.1 میلیون کسان چې په مدرسو کې زده کړې کوي، له ډېرو خلکو سره یو بل اندېښنه هم شته. اکثریت زده کړیالان د مدرسو په اخلاقي فساد کې تر ډېره پورې ښکېل دي. په اخلاقي لحاظ دا موږ څومره نړۍ ته بدنامولی شي. مثلا دغه بېلګې به یې ډېرې نه وړاندې کوو، مګر بېلګې شته دي، نه یوازې دا چې پر اقتصاد د بوج دی بلکې په اخلاقي لحاظ هم ډېر ستر تاوان رسوي. څو شیان دي. اول خو دا ده چې ننګیال صاحب چې وویل د ملک سره د بشري قوې په اعتبار باندې غټه جفا ده چې د یو ملک دومره انسانان
بغیر له دې نه چې هغو ته دلته د کار فرصت او د ژوند لپاره یو مثمره نتیجه ګیري هغه هلته ولېږي. دومه خبره دا ده چې د مدرسو د ماحول خبره دوی وکړله چې بیخي اخلاقي فساد نه یې پکې په دې عمر کې ماشوم له مور و پلاره جلا کول. دا اوس هغه د ښځو سره د دوی د غریبانه چلند یو علت دا شی ده. دا یې ورېندار نه پېژني او زه د دې ډېر ژوندي مثالونه په ژوند کې په د خپلوانو کې لرم چې یو سړی له مدرسې راغلی ده له ورېندارې سره یې جنګ ده. ته ولې مخ نه پټوې؟ له خور سره یې جنګ ده، له دې سره یې جنګ ده، د پلاني سره دې ولې ستړي مچې وکړه؟ خو موږ تاسې میندې خویندې اکثره داسې عمر کې یي چې هغه بیخي د نارینهو ته ټولو ته خپلو زمنو په سترګه ګوري. دغسې د دوی به وروره دغه چوکاټ دغه ذهن ته پیدا شي. یعنې زموږ خپل یو ماما راغی اوس ډېر ګل انسان جین جوړ شوی دا د شیخ حسن جان له مدرسې فارغ و. دا چې راغی بل ورور یې د سویډن مؤسسې هوم سکولینګ یو ډول پروګرامونه اوس یې په کور کې به یو چاته یو څه پیسې ورکولې، هغوی به خپل یو 15-10 شاګردان یې راټولې کړي وي، هغوی ته به یې زده کړه کوله. اوس د ده دا بل ورور ملا و او دغه نجونې یې ټولې خپلې ورېرې او د کور نجونې راټولې کړي وې او ورته ښولې ټوله ورځ الحمدلله او دا کلمې او دغه شیان یې ورته ښول، ځکه خو د ده بل شی نه و زده. پیسې د سویډن کمیټې ورکولې. زما والابل هغه ورځ په یاد دی چې کور ته راغلی و، وایي موږ په وطن کې مکتب نه پرېږدو، وایي کاکا په کور کې راته جوړ کړی ده. یو بد حال یې جوړ کړی و، ژړل یې والله بالله. اوس هغه هلک د کله کله دلته په هغه باندې لیکي. وروسته بیا په جمهوریت کې فاکولته وویله د فارماسیست و، بیا اوس هغه د اوس هره ورځ خپله لیکي چې دا د نجونو حقوق باید مراعات شي. سړی وایي چې ته خو ما جمهوریت هغه د برکات دی که نه یې، دی په خپله ذهنا بیا هم د طالبانو طرفدار و، لیکن د هغومره یې اوس زده کړي د امارت باندې هم انتقاد کوي. خو هدف مې دا دی چې بل اړخ یې دا ده چې یو سړی ته په دغه عمره کې له کورنۍ جلا کې ډېر دا زه خپله خبر زه په 7 کلنۍ کې له کوره تللی یم، په 7 کلنۍ کې ما ته خپله دغه د ټراما خبره چې دوی وکړه، دا ټول مسایل د سړي ته د سترګو ته درېږي چې دا څومره یو دغه غوندې غلط کار دی. بله مسله د اخلاقي فساد ده. تاسې وویل زه به قسم درته وخورم د امام اعظم مدرسې ته زه تللی وم، د دغه جبار شلګری د پارلمان وکیل چې یو دا ورسره یو بل استاد حنیف په نامه یو کس ورسره د دې مدرسې مدیر مولوي صاحب واسعالدین نومېده. قسم په خدای په هغه اداره کې ټولو ته موږ تر مخ یعنې دا 3 نفره نور مې هم شاهدان دي، وایي په هره تفریح کې 2-3 سره ګیر کومه. یعنې په دغومره لحظه کې وایي دوی بیا ځانونو ته جیونه سره پیدا کړي او چېرته یې بیا معامله شروع کړي. دا د هرې تفریح خبره درته کول او دا داسې نه ده چې دا غیر متوقع حالت مترقبه حالت ده، غیر متوقع حالت ده. دغسې کېږي نو ته یو کم سینه هلک راوله، له کورنۍ یې لرې وساته، مفته ډوډۍ ورکوه، ورزشي فعالیت نسته، فزیکي فعالیت نسته، انرژي په بل طرف نه مصرفېږي. خو انسان د نو غرایز دي په انسان کې هغه کېږي او ټوله ورځ د جنس تلقین ده. بله خبره د دې مدرسو د نصاب دا ده چې په هر توري کې دوی واري دغه میراث مړی شی یادوي. خو دغه شیخان خو یې اورئ که نه، روزمره سې دوی د خبرې تاسې اورئ، د دوی د څومره له جنس سره د دوی ذهني تړاو ده، دا سړي تاسو ته ټولو ته معلوم ده. نو دومره تلقین چې ته یو چاته د جنس وکې بیا یې ورته وکې، خو خامخا جنس ته ورپام کېږي د انسان. زه دا اوس تاته 15 دقیقې جنسي خبرې وکړم، نیمه ورځ نوره به دې بیا ټوله په همدې کې تېرېږي، ذهن به دې ټول په همغه طرف کېږي، ځکه خو د انسان ذهن تر تاثیر لاندې راځي او بیا هورمون ده په انسان کې کار کوي. نو دا د ماحول خبره د اخلاقي لحاظه ډېر غټ ستونزه پېښ کوي. بل اړخ د دې د معلم ده، معلمان چې دی خپله دلته په غرب کې چې یو سړی د مکتب معلم نیسي، دومره بیکګراونډ چک پسې کېږي چې دا چېرته جنسي د پیډوفایل والی هغه ونه لري، بیکګراونډ ونه لري، چېرته جنسي تجاوز، چېرته خشونت، یو عالم نور مسایل دي. هلته خو دا خبره نشته وروره، ملا ته یې ورولي. خو دا د موږ یې روزمره ګورو چې د ملایان څه رقم نخرې کوي. یعنې د استاد له بوده چې ده نه دی د استاد علمیت ولا که په افغانستان کې په ملایانو کې چې یو سړی ډېر تیز غږېږي هغه ډېر لوی عالم ده. ډېر خلک داسې په کتاب ډېر ښه پوهېږي، په مسایلو ډېر ښه پوهېږي، خو هېڅ مشهور نه دي. او ډېر داسې خلک دي لکه د حماسي وچ ککړ په دې خاطر چې ښه تقریر کوي، دا بس ډېر مشهور وي، دا ډېر غټ مولوي ده. او حال دا چې هغه د مقرروالی دی دغه ټوله، ځکه نور خو کوالیفیکیشن نشته، داسې خو نه ده لکه هغه امان الله خان بیچاره خو همدا خبره کوله چې وایي د طب ډاکټر ته سند په کار ده او د مذهب د دین ډاکټر ته
چې هغه خلکو په عقیدو کې ګوتې رویې هغې ته سند نه ده پکار دا خو ظلم ده چې سند نه یې ښه ته یې څه رقم پېژنې دا څوک څومره عالم ده د دوی خو ګریډ څه شی دی د دوی ټایټلونه څه شی دی د بلیلې مولوي صاحب د تګاو مولوي صاحب د فلاني ځای اخندزاده صاحب دا اوس ټایټل ده داسې ووایاست یا پوهان ده که پوهانمل ده که پوهانیار ده که یو بل شی ده یا یو بل خپل یو میراث مړی ته یو ټایټل ورته جوړ کړه دغه شی نو دا اوس څه معنی لري چې فلاني کلي په دغه اعتبار باندې استادان یې ډېر غټه ستونزه لري نصاب